موسی علیہ السلام د تر زوی دی قارون یې نوم دی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی تفسیر قرطبی لیکلی دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دے دا موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزویو دا قارون یوا دویم دے دا تورات حافظمو تورات ورطا یادو او درین دا تورات عالممو علم دا تورات مرسرو دے قارون سرا او کم او یا کسان چے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا ملاقات تا پارا غور کرو چے کوئی طور تلو چستاسو اللہ سر ملاقاتو شی اگه او یو که دیم شاملو اگه او یو کسانو سر اللہ خبر مکرے لا خبر مراغلی حافظ دا تورات اگه او یو کسو که منتخب دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سکا دا ترزوے او اگه کوئی طور که دا اللہ خبر مصرف شوی دی و منافقو مالی دیر زیادو دومره مالیو چه تفسیر روح المانی کے یو لویس عالم دی عطا ابن ابی رباح اغوی وی دا یوسف علیہ السلام یو خزانه و چه اغا پزمکا که خاقا کری و آغا دل پلاس راغلی و دیر زیاد مالدار قرآن حکیم کے اللہ تعالیٰ فرمائی دمر مالیو من دمر مال ورکڑیو کہ دا آغا مال چابیانی کی دی ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة چی یو لوی ڈالا چی اغا دا مضبوط طاقت خواندانو چابیانی باوی گرزولی نو تاسو اندازو لگوی چی چابیانی دومره دی چی یو کسی نشی گرزولی دوی نشی گرزولی دری نشی گرزولی یو لوی ڈالا اغا چابیانی گرزولی او چی کم ڈالا اغا چابیانی گرزولی نو اغا دا مضبوط طاقت خواندان دی نتی جلنده بسو نوی او جلندی بیا چی سمرا بوینو اندازو لگوی چی یو جلنده با یو کوٹی تا یو محل توالی که دلا چی اغا محلونو کوٹی با سمرا و پاگئی که بمال و دولت سمرا دیر مالدارو پلارا چی بروانو اعلا قیمتی جامع بے چولے بے قیمتی او اعلا قسم لباس باو در خمو پا عجیبا انداز بروانو نوکران با دماغ کی رستو نو خلق بوتا پس خیدل یا لیتنا اوتی مستما اوتی قارون افسوس چی دا سے مال زمونگا ملک دے قارون چپ دے نیکانو خلقو وی مپس سے گئے مندر مپس سے گئے دا دا دنیا مال و دولت تے قارون پا غرور کے چولے دے مال و دولت دی مال و دولت دا قارون تا کوئی پام کوئی چونا پس سے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام و تنسیت شروع کو پھر گوڑا دا مال اللہ در کرو دے یو وقت بیدن اللہ والی او پتش کفن کے پسپین جامع کے بگوڑے اللہ لدے دا چی سمر دولت در سرد دادن ٹوٹ پا دنیا کے پاتے دے پلی دولت نشا مکو پلی غرور مکوا یو سپین کفن کے بل دنیا ندے او صرف دو سادر بدان سروڑے بلشے وڑے نشے دا مال اللہ در کردے دا موسیٰ علیہ السلام مخ کے پو بیغگ نکو و خلقو تبیسوے اللہ